پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې ما یو ماشوم لخته په لاس ولیدو، ډېر په تادۍ ورله نږدې ورغلم. ما ویل بچیه دلته څه کوې ته؟ ویلې کاکا زما چیلې ورکې دي، یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي، غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شان وو، بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شان. ویلې کاکا یو سادرګی به نه وي. دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله. سترګې مې هم د اوښکو ډکې شولې. زر مې د سره خپل څادر راکوز که، هغه ماشوم مې پکې ونغښتو سم. چې نور راوختو ماشوم ګرم شو، نو ویلې کاکا ځم چې چیلې وګورم. رانه روان شو، په تلو تلو کې وی کاکا که بیا زمونږ په لار تېرېدې ماله یو زوړ پالتو څادر راوړه. دا ماشوم هم د چا بچی و که نه، دا چې سحر کې په چیلو پسې تلو. نازکو ګوتو له قلم په کارو، دله د علم هم څه غم په کارو، دی به د غره په سر کې څه زده کوي. نازکو ګوتو له قلم په کارو، دله د علم هم څه غم په کارو، دی به د غره په سر کې څه زده کوي، دی چې نامې د بوټو نه زده کوي. زما د قام دغه پښتون بچی چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي، دی به په نه خبره شر هم کوي، خدای به سبا له ترخګر جوړېږي. ولې چې دی د څه نه دی خبر، ته دا دنیا ډو لیدلې نه ده. دی د یو داسې منزل په لور مزل کوي چې دی به هېڅ چرې هم منزل ته ونه رسي. زه دا منم چې دی بې پلار او بې موره نه دی، کور هم لري د غره لمنې ته، بې کوره نه دی. خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سحر روان شي د غره سره ته خیږي، د ده د کلي او د کل ماشومان بستې په غاړه کړي او سکول ته لاړ شي، د ده زړه نشته ولې دی به سارمان نه لري. د ده زړه نشته ولې دی به سارمان نه لري. دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري. د ګل نه یو په دوه ښایسته ده، د سپوږمۍ خور ده خو سپیره ده، په دنیاوي دوزخ دیره ده، جاړي بنا مورې میره ده، جینۍ یوازې د ټول کور کوي کارونه.